الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا ریډیو فضلستان دی او دا وخت د سحر 15:15 بجې دي. زه یم فضل ګل عادل وړاندې کومه په پښتو کې خبرونه. نن شاکوټ کلي کې د ګورګورې بابا په لمن کې د خان تورګل خان، سورګل خان او شینګل خان په مشرۍ کې یوه درنه غونډه وشوه. په دې غونډه کې خان تورګل خان د حکومت نه دا مطالبه وکړه چې شاکوټ کلي کې د 12 پرایمري سکولونه پرانستلی شي، ولې چې د شاکوټ کلي ماشومان د یو کندي نه بل کندي ته په سکول پسې د تللو تکلیف نشي برداشت کولی، او بل خوا په لارو او کوڅو کې د ډمبرو کورونه دي چې د ماشومانو د چیچلو هر وخت خطر وي. خان سورګل خان وویل چې شاکوټ کلي ته د اټک د سیند نه اوبه راوستلی شي، ولې چې د مصري خان دا پیچونی ټوبویل د شاکوټ کلي د اوبو د څښلو ضرورت نشي پوره کولی. خان شینګل خان زیاته کړه چې د شاکوټ کلي هسپتال ته د نورو کلو مریضان راتلل بند کړی شي، او که د دې نه څه جنګ یا جګړه جوړه شوه نو د جنګ ټوله ذمهواري په هغو مریضانو وي څوک چې زموږ د کلي هسپتال ته د علاج دپاره راځي. پرون پبو کې د پهلوان کبابي په دکان کې د کباب په یوه ککوړي 500 مچانو حمله وکړه. زموږ نماینده وویل چې د کباب د ککوړي حال ډېر خراب و خو د مرګ نه بچ شو. ډاکټر انغری او د هغه وچ لرګي د کباب په سوځېدو کې پوره کوشش کوي. پرون په ګنډوټ کې د سړک د غاړې د بم په یوه چاودنه کې 8 ګیدړان مړه شو او د 100 نه زیات جوبل شوي دي. د کویلې د سواتیانو وینا ده چې دې ګیدړانو کې یو ګیدړ د 22م جومات طالب علم و او اوس یوه میاشت اګاوی واده شوی و. د دې پیښې په غم کې 4 ستورو د اسمانه استعفا ورکړې ده. د دې پیښې پړه هېچا په غاړه نه ده اخیستې، خو ګمان کېږي چې دا کار به فضل ګل او اختر حسین کړی وي. بیګا مازدیګر د هندو کند نه 3 میله قطبي طرف ته د نصیب ګل ډاټسن د یو مچ سره وجنګېدو. ویلې شوي دي چې په دې ډاټسن کې 4 مشران او 6 ماشومان پیدا شو او د ډاټسن نور سورلې د اول نه زیاتې تندرستې شوې. دا لسټیریز مچ د نورآباد نه زلزو طرف ته روانو چې د حادثې سره مخامخ شو. د نسوارو مشر وزیر خان امیر امدړ خان په زاوه کې د نسوارو د یوې لوی کارخانې منظوري ورکړې ده. وزیر صاحب وویل چې په دې کارخانه کې په 4 سیکنډه کې 15 لکه ټنه نسوار تیارېږي. د کارخانې د تیارېدو نه پس به زاوه کلی په نسوارو په خپل کور په خپله پوره شي. پرون د منګورې په روډ د اسل د ماتېدو په وجه یو پلین کوچ سره د سورلو اسمان ته وختو. حکومت د پلان کوچ د لټون دپاره 2 ټرکونه اسمان ته لیږلي دي، خو لا تر دې دمه هېڅ معلومات نه دي ترلاسه شوي. د لمر د راختو وزیر ویلي دي چې په دې هکله د سپوږمۍ سره رابطه شوې ده او پلان کوچ به ډېر زر ځمکې ته راکوز شي. پرون د شیخانو او شاکوټ ترمنځ په یو تجارتي لوزنامه دستخطونه وشو. د دې لوزنامې تر مخه به د شیخانو حکومت 10 ټنه ګوپیان د امداد په توګه شاکوټ کلي ته رالیږي. د مال پر رسېدو به د شاکوټ او شیخانو ترمنځ ورورولي ډېره مضبوطه شي او چاړه به نشي پرې کولی. فوډ انسپکټر غلام حیدر خان په هندو کنډه کې په هر قسم غلا او ډاکه سخت بندیز لګولی دی. انسپکټر صاحب وویل چې دا بندیز به تر هغې برقراره وي څو پورې چې اوړه او غوړي نور نه وي ګران شوي. اګا د شپې 3 بجې د زلزور جټ جازونو په هندو کنډه سخته بمباري کړې ده. د دې بمبارۍ په وجه هندو کنډه کې یو تنر شهید شو، 2 چاټو ته معمولي شان نقصان رسېدلی دی. په دې بمبارۍ د شیخانو حکومت د زلزو د حکومت نه سخته خوشحالي ښکاره کړې ده. بل خوا په علمي منډۍ کې د تیلو سره سره د بیرو او ګورګورو په نرخ کې هم زیاتوالی راغلی دی. دا رنګ ویلې شوي دي چې پرون زاوه کې د کشکي په مارکیټ کې سرې بیرې په $10 یو توله او شنې بیرې په $10 یو توله ته رسېدلې وې. بل خوا په شاکوټ کې د خسري په مارکیټ کې تورې ګورګورې په $40 یو اونس او سرې ګورګورې په $10 یو اونس ته لوړې شوې وې. د لوبو په خبرونو کې اول جواري. پرون سر کنډل تالاب سټیډیم کې د ګلبدین او شابدین ترمنځ مقابله د باران په وجه د ګټې او تاوان نه بغیر سر ته ورسېده. دویمه مقابله د سید غلام امیر غلام ترمنځ وشوه. دا مقابله د په 200 ګولونو د امیر غلام پاک کې تمامه شوله.
د باران په هکله وینا شوې ده چې راتلونکي شواروز کې په خوړه میرکلان او په خاورې کلي په شنه اسمان په ګړز او ګروز سره باران کیږي. د دې علاقې خلکو ته اطلاع ده چې خپلې غوا او میښې د خوړ په منځ کې وتړئ چې خوړ ټولې په ښکته یوسي. تودوخه نن علاقه کې تودوخه څه په دې رنګ وه: بختې 40 سینټیګریډ، کوټلی 10، شینګلی 20، زلزی 10 او شاکوټ -4 سینټیګریډ ریکارډ شوی دی. هوا 28 نوجنه وه او لمر به بېګا ته د شپې په 3:30 بجې راخیږي او سبا له په 2:40 بجې ډوبیږي. دا و تر دې دمه خبرونه. اوس اجازت غواړم د الله په امان خبرونه تاسو واورېدو، خو دا خبرونو کې که چا یو ټکی هم رښتیا ثابت کو نو زما د طرف نه هغه سړي ته 10,000 روپۍ انعام دی. اوسني خبرونه او په دې ځای ختم شو. اجازت غواړم د الله په امان.